والسلام څخه یو چا پوښتنه وکړه چې د تراویح د فضیلت په حق باندې څه وایي؟ فقال علیه السلام یخرج المؤمن ذنبه في اول ليله كيوم ولدته امه. د اول شپې تراویح که چا وکړلې داسې د ګناه څخه پاکېږي لکه یو کوچنی چې د مور څخه تازه وزېږي. وفي ليله الثانيه فدوهم شپه تراویح که چا وکړلې یغفر له ولابويه ان كان مؤمنین، دته خدای بخښه کوي او د مور پلار ته خدای بخښه کوي. وفي ليله الثالثه كفدريم شپه تراویح د روژې مبارک چا وکړلې ینادي ملک من تحت العرش، د عرش عظیم لاندې یو ملک غږ پر وکړي وایي استأنف العمل، عمل دې راوګرځه وغفر الله ما تقدم من ذنبك، هغه مخکني ګناهونه خدای تعالی عز وجل در وبخښل. وفي ليله الرابعه له من الاجر مثل قراءه التوراه والانجيل والزبور والفرقان. کڅلورم شپه تراویح چا وکړي دومره ثواب لري لکه سړی چې تورات او انجیل او زبور او فرقان قران عظیم شان څلور سره کتابونه خلاص او ختم کړي. وفي ليله الخامسه پنځم شپه که چا تراویح وکړي اتاه الله تعالی مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدینه ومسجد الاقصى، لکه سړی چې په مکه شریفه کې لمونځ وکړي، لکه په مسجد نبوي کې چې لمونځ وکړي، لکه په مسجد اقصی بیت المقدس کې چې لمونځ وکړي. وفي ليله السادسه که په شپږمه شپه چا تراویح وکړي اتاه الله تعالی ثواب من طاف بالبيت المعمور، دغه ثواب لري لکه سړی چې پر بیت المعمور باندې چې د ملوک کعبه د په څلورم اسمان کې لکه پر هغه چې طواف وکړي. ويستغفر له كل بر ومدر، ار ډبر او لوټه د لپاره ثواب او د لپاره بخښه غواړي. وفي ليله السابعه كفأوم شپه چا تراویح وکړي فكأنما ادرك موسى عليه السلام نصره على فرعون وهامان، لکه د موسی علیه السلام سره چې نصرت و مدد وکړي پر فرعون او پر هامان باندې. وفي ليله الثامنه کچا په اتم شپه تراویح وکړي اتاه الله تعالی ما اعظم ابراهیم علیه السلام، دغه نه خدای تعالی عز وجل شان ورکړي لکه څنګه چې خدای تعالی عز وجل ابراهیم علیه السلام ته ورکړي. وفي ليله التاسعه کچا په نهم شپه تراویح وکړي فكأنما عبد الله تعالی عبادت النبي صلی الله علیه وسلم، لکه داسې عبادت چې وکړي لکه څنګه چې نبی علیه السلام کړی. وفي ليله العاشره کچا لسم شپه تراویح وکړي يرزقه الله تعالی خیر الدنيا والآخره، خدای تعالی عز وجل به د دنیا او د آخرت خیر دور په نصیب کړي. وفي ليله الحادية عشرة کچا یو ولسم شپه تراویح وکړي یخرج من الدنيا كيوم ولد من بطن امه، داسې د ګناه څخه پاک د دنیا څخه وځي پاک لکه څنګه چې یو کوچنی د مور څخه تازه وځي. وفي ليله الثانية عشرة کچا ولسم شپه تراویح وکړي جاء يوم القيامه ووجهه كالقمر، فورز د اخرت براسي مخ به داسې سپین لکه د څوارلسم سپوږمۍ. وفي ليله الثالثه عشرة کچا په دیارلسم شپه تراویح وکړي جاء يوم القيامه آمنا من كل سوء، فورز د قیامت براسي د هر ضرر څخه به په امن وي. وفي ليله الرابعه عشرة کچا په څوارلسم شپه تراویح وکړي جاءت الملائکه یشهدون له، ملائکه راځي شاهدي ادا کوي چې انه قد صلى تراویح فلا يحاسبه الله يوم القيامه، ملکی به دا شاهدي ادا کوي چې دغه بنده تراویح کړي دي خدای تعالی عز وجل حساب مو سره ونکړي. وفي ليله الخامسة عشرة کچا په پنځلسمه شپه تراویح وکړي تصلي عليه الملائکه، درود وایي ملائکه پر د باندې وحمله العرش والكرسي، د عرش ملکی او د کرسی ملکی پر د باندې درود وایي دعا کوي ودته. وفي ليله السادسة عشرة کچا په شپاړسمه شپه تراویح وکړي كتب الله له براءة النجاة من النار وبراءة الدخول في الجنه، خدای تعالی عز وجل ولیکي یو خلاصوالي د اور څخه د دوزخ او بل د دخول څخه د جنت، خدای به و جنت ته داخل کړي. وفي ليله السابعة عشرة کچا په ولسمه شپه تراویح وکړي یؤتى مثل ثواب الانبیاء، دون ثواب خدای تعالی ورکړي لکه د انبیاء علیهم السلام. وفي ليله الثامنة عشرة کچا اتلسمه شپه تراویح وکړي نادى ملك يا عبد الله ان الله رضي عنك وعن والدتي، خدای تعالی عز وجل یو ملک غږ ورکړي وایي ای بنده د خدای ستا څخه راضي شو او ستا د مور پلار څخه راضي شو. وفي ليله التاسعة عشرة کچا مناسبه شپه تراویح وکړي يرفع الله درجاته في الفردوس، په جنت الفردوس کې به درجه خدای تعالی عز وجل بلند کړي. وفي ليله العشرين کچا شلم شپه تراویح وکړي يعطى ثواب الشهداء والصالحين، خدای تعالی به ثواب د شهیدانو د صالحینو خلکو ورکړي. وفي ليله الحادية والعشرين کچا یوشتم شپه تراویح وکړي بنى الله له بيتا في الجنه، خدای تعالی عز وجل به د لپاره کور په جنت کې جوړ کړي من النور د نور څخه به جوړ کړي. وفي ليله الثانية والعشرين کچا په دوشتم شپه تراویح وکړي جاء يوم القيامه آمنا من كل غم وهم، فورز د قیامت براسي د هر غم او تکلیف څخه په امن وي.
وفي ليلة 23 کچا په 23 شپه تراویح وکړلې بن الله له مدینه فی الجنه خدای به د پر نامه باندې په جنت کې یو ښار جوړ وفي ليلة 24 کچا په 23 شپه تراویح وکړلې کان له 24 دعوه مستجابه 24 دعاوې به خدای تعالی عز وجل قبول و دغه بنده ته عطا وفرمایي 24 دعاوې به قبول شي وفي ليلة 25 كتندوشتم شپه تراویح وکړلې يرفع الله عنه عذاب القبر خدای تعالی عز وجل د قبر عذاب دې پورته کړي وفي ليلة 26 كچاش ورشتم شپه تراویح وکړلې يرفع الله له ثواب 40 عاما د تلويث کال ثواب خدای تعالی عز وجل وليلة 27 کچا ورشتم شپه تراویح وکړلې جاز يوم القيامه على الصراط كالبرق الخاتب پر پولیسرات په د برق په شان باندې تیر وفي ليلة 28 كأتوشتم شپه تراویح وکړلې يرفع الله له 1000 درجه زر درجه خدای ور بلندي کی في الجنه في جنت وفي ليلة 29 كچا مشتم شپه تراویح وکړلې اتاه الله ثواب حجه مقبوله د یو کامل قبول حج ثواب خدای عز وجل ورکړي وفي ليلة 30 كجيشم شپه تراویح وکړلې يقول الله تعالى يا عبدي د تعالی وای اي بنده كل من ثمار الجنه خورد میوو څخه د جنت واغتسلوا من ماء سلسبيل او غسل وکړه د اوبو څخه د سلسبيل واشربوا من ماء الكوثر د حوض کوثر څخه وڅښه انا ربك وانت عبدي زه رب ستایم او ته بنده زما یم دا د دیرشو تراویح فضیلت چې په کتاب کې راغلی شوی نو تراویح که د ختم تراویح وي که د علم تر کیف تراویح وي سړی وکړي په روژه مبارکه کې دې ته قیام اللیل وایي سنت موقت دي دا زموږ استاد تراویح چې دلته موږ وکړلې دا ټول مسلمانان راتلل بابونه و د باندې فرش و د نن مسجد ټول ډک و دا تراویح په تمام معنا باندې صحیح دي د خلکو په خولو پسې مه ګرځئ چې خلک وایي ما ته مې دلته خطونه مشلولي وه هغه سړی په خپله په 25 دقیقې کې دغه رقم تراویح نشي ورکولی حتی په نیم ساعت په 3 پاو کې دغه تراویح زموږ په رقم تراویح نشي ورکولی دا د خدای یو فضل دی خدای تعالی عز وجل یو سړی په یو ځای کې خاص کړي والله یختص برحمته من یشاء هر سړی نشي کېدلی چې دغه رقم تراویح ورکړي او نه هر سړی کېدلی شي چې دغه رقم تبلیغ وکړي دا زه ځان ته یو څه نه وایم چې زه دغه رقم شیم د خدای تعالی عز وجل فضل پر یو چا باندې وشي د خدای کرم پر یو چا باندې سوی حتی د 28 په شپه باندې زموږ استاد په مسجد کې څوره انسانانو تاسو ولیدل په ټول ښار کې آیا دا یو جامع ته راځي که نورې جامعګانې په ښار کې نشته یو سړي ته راځي یو چا د خدای په خوله کې تاثیر یې ښیي یو چا ته خدای تعالی عز وجل عزت ورکړي یو چا ته خدای علم ورکړي یو چا ته خدای ښه نطق ورکړي یو چا ته خدای ښه شایست ورکړي یو چا ته خدای ښه اولاد ورکړي وایي خدای دا در سیالي مه کوه د خدای ورکړې ته د هغه سره سیالي مه کوه دا د خدای فضل دی چې پر یو چا باندې وشي زه خو د ټولو عاجزه و مختوره یم ګناهکاره یم مګر دغه تراویح چې موږ وکړلې دا صحیح تراویح دي کوم مولا که یو مشکل په دې کې لري زما سره کتابونه پراته دي د فقه شریف په مسایلو به خبرې وکړو داسې نه کوو چې د وهابیانو ملایانو سره موږ مناظرې کوو ځکه د وهابیانو سره موږ مناظرې نه کوو د هغو څخه موږ مناظرې ګټلې دي زموږ دین حق دی موږ د اهل سنت والجماعت خلک یو د اباو د اجداد څخه پر خپل طریقه او مسلک باندې ولاړ یو دغه مو دین دی دغه مو منځونه دي دغه مو خلک مسلمانان دي د امام صاحب په مذهب باندې په بل چا پسې نه ګرځو او نه بل چا ته ګورو او نه د بل چا په قول کوو علیه السلام وایي په آخره زمانه کې دجالونه کذابون پیدا کېږي غلطې فتواوې به تاسو ته راوړي او درواغ به تاسو ته راوړي تاسو په هغو پسې مه ګورئ ځانونه د هغو څخه وساتئ خپل اولادونه ځینې وساتئ د پلارو د نیکه مسلک پسې راټینګ کړئ علیه السلام وایي بخاري شریف کې حدیث کې علیه الصلاة وسلام وایي په آخره زمانه کې به په دین کې ګډوډ پیدا شي نوې نوې خبرې به پیدا شي نو تاسو به څه کوئ تاسو هغه د پلارو هغه د نیکهګانو د اناګانو دین پسې راټینګ کړئ چې هغو د شور دي په هغو پسې تمسک وکړي په دا نوو نوو خبرو پسې په چا پسې مه ګرځئ خدای تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي الله دې ژوند راکړي چې داسې نورې روژې راشي او تراویح خدای تعالی عز وجل ته وکړو روژې ونیسو دا ټول مسلمانان چې دلته راغلي یو دا د خدای تعالی عز وجل په کور کې سره راجمع شوي یو الحمدلله خدای ته امید شته چې د دغه تراویح په سبب د دغه روژو په سبب د دغه ختمو د دغه ذکرو په سبب الله موږ ته بخښ وکړي او انشاءالله خدای بخښلي یو د خدای تعالی عز وجل که نه وای بخښلي دونه توفیق یې موږ ته نه راکاوه چې تراویح مو کړې وای دونه توفیق یې نه راکاوه چې روژې مو نیولې وای څوک چې خدای ته روژې ونیسي تراویح وکړي هغه خدای تعالی عز وجل بخښلي دي هغه ایماندار دي هغه د قبر د عذاب څخه خلاص دي خدای تعالی عز وجل دې انوزم توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین خاتمه وایي صلوات و سلام څخه یو چا پوښتنه وکړه چې د تراویح د فضیلت په حق باندې څه وایي فقال عليه السلام يخرج المؤمن ذنبه في اول ليله كيوم ولدته امه د اول شپه تراویح که چا وکړلې داسې د ګناه څخه